بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ اول درس شروع شو ان شاء الله. موږ په اول درس کې چې دی شاګرد ته اعوذ بالله او بسم الله او د دې ترڅنګ یو دوه ټکي لمونځ او دغسې یو څو شیونه به ور وښایو. اول چې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول يعني أول درس زمون أول درس شروع کیږي حروف هجاء أو مفردة. حروف هجاء تشتوي ألف نا تر یا پورې دغه ته ټولو ته حروف هجاء ویو لکه موږ چې پښتو کې وایو الف ب ت ف ج. ورپسې چې دی مفرد راځو مفرد. موږ مفرد چې ویو یعنې دا مفرد کس دی، دا جدا دی. الف جدا دی، ب جدا ده، ت جدا ده، ث جدا ده، جیم جدا دی. نو همدقسې چې دی دلته هم دا معنا ورکوي چې الف چې دی د ب نه جدا دی، ب د ت نه جدا ده او ت د ث نه جدا ده. نو هر یو ټکی چې دی په خپل ځای چې دی د نورو نه جدا دی. نو راځو موږ نن الف تلفظ بیا کومسې کوو. الف الف ګورئ. ب چې دی با چې با. ورپسې چې دی تا. ورپسې چې تا. تاسو راسره لږ واورئ. الف ګورئ. الف ورپسې با ورپسې تا ګورئ. الف 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 با با تا تا تا. دا د نوراني قاعدې درس و. اوس راځو لمونځ او دعاګان. راځو د سهار لمانځه ته. په سهار کې ټول چې دی 4 رکعاته لمونځ دی، چې 2 رکعاته سنت دي، 2 رکعاته فرض دي. چې سنت بیل کېږي فرض بیل کېږي. اول سنت کېږي ورپسې فرض کېږي او 4 واړه رکعتونه ډک دي. مطلب دا چې په 4 واړه رکعتونو کې به چې دی سورة اخلاص یعنې قل هو سبق ویلو نه مخکې او د لمونځ کولو نه مخکې چې دی اودس کول دا یو ضروري عمل دی او دا فرض دی. نو اودس به موږ په کومه طریقه کوو؟ نو راځئ دغه راسره زده کړئ شاګردانو. اول به راشو نیت ته. اودس کې نیت مهم دی چې تاسو کله اودس کوئ نو نیت به کوئ. د دې وضاحت به بیا وروسته راشي چې څنګه نیت به کوئ. بیا ورپسې چې دی اودس شروع کولو کې متصل چې دی بسم الله ویل چې دی دا سنت عمل دی او ضروري دی. ورپسې چې دی لاسونه وینځل تر مړوندونو پورې 3 ځل دي. ورپسې خولې ته اوبه اچول په ښي لاس باندې، خوله وینځل دا هم 3 وار دی. ورپسې پوزه وینځل هم 3 وار دي. په ښي لاس به اوبه اچوئ او د چپ لاس قچه ګوته به په پوزه کې وهئ او سوڼکی به هم په چپ لاس. ورپسې د مخ وینځل دي. ورپسې چې دی لاسونه تر څنګلو پورې وینځل دي. ورپسې د سر مسحه کول دي. ورپسې د غوږونو مسحه کول دي او ورپسې د خپو وینځل دي تر خنګیرو پورې. موږ